تاسو به په رسنیو کې اورېدلي وي چې په بنګلادیش کې ډېرې سختې مظاهرې د موجوده حکومت پر خلاف روانې دي. تقریبا د 130 په شاوخوا کې انسانان پکې وژل شوي دي او کرفي په بنګلادیش کې لګول شوي چې ټول واک فوز ته انتقال شوی. یو قسم ایمرجنسي حالت په بنګلادیش کې دی او د خلکو په راټولېدلو، مظاهرو او په عام ګرځېدلو باندې بندیز اعلان شوی دی. دغه مظاهرې ولې وشوې، له افغانستان سره ربط څه شی ده، په دې ویډیو کې مختصر بحث پې کوو. په بنګلادیش کې مظاهرې د یو سیستم په هکله رامنځته شوي. هغه سیستم که په عامه اصطلاح ووایو ډېرې مغلق نه کړو، د دندو د ویش ده. په بنګلادیش کې 50% دندې د یو ځانګړې کټګورۍ لپاره جلا کړل شوي، البته څو کټګورۍ دي، او 40% دندې د نورو عامو خلکو لپاره بیلې شوي دي. دا چې په بنګلادیش نفوس هم ډېر زیات ده، نو بېروزګاري پکې ډېره ده، ځوانان اکثریت وزګار دي، نو ځکه دغه مظاهرې رامنځته شوي د دغه سهمیه سیستم یا د دندو د ویش د سیستم په هکله باندې چې دا ختم شي او له منځه ولاړ شي. لومړی راځو دغه د دندو د سیستم د ویش سیستم پیژنو چې دا په کوم شکل ده. 50% دندې چاته ورکول کېږي په بنګلادیش کې. 10% دندې د ښځو لپاره ځانګړې شوي، په دې څوک اعتراض نه لري. 10% دندې په بنګلادیش کې د هغو سیمو لپاره ځانګړې شوي چې هغه نان ډیولپمنټ ایریا دي، چې هلته ډېر پرمختګ نه دی شوی، په دې هم څوک اعتراض نه لري. 15% دندې په بنګلادیش کې د یو سیمې اصلي اوسیدونکو ته جلا شوي، چې دا شوي 25%، په دې هم څوک اعتراض نه لري. 1% دندې د معلولینو لپاره جلا شوي، معیوب چې کوم خلک دي، په دې هم څوک اعتراض نه لري. 26% شوي. باقي 30% دندې د 50 څخه په بنګلادیش کې د فریډم فایټر لپاره جلا شوي دي. فریډم فایټر هغه چا ته ویل کېږي، یعنې هغه چا نسل ته ویل کېږي چا چې د بنګلادیش په خپلواکي کې رول ادا کړی. بنګلادیش په 1901 میلادي کال کې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ له پاکستان څخه خپلواکي واخیسته. د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حاجي حسینه واجد وزیر اعظم دا د شیخ مجیب الرحمن لور ده، او دغه 30% دندې که ووایو دا د همدوی ګوند او د همدوی ملاتړو ته ورکول کېږي. نو د دې په خلاف په بنګلادیش کې پراخه لاریونونه رامنځته شول چې تر اوسه پورې د 130 پورې کسان پکې وژل شوي وو، خو اوس د حکومت لخوا سخت ایمرجنسي حالت اعلان شوي یا اضطراري حالت په بنګلادیش کې اعلان شوي. ښه راځو د بنګلادیش په هکله نور بحث نه کوو، افغانستان کې هم ورته موضوع تر بحث لاندې نیسو. په افغانستان کې تیر 2 حکومت چې یو جمهوري نظام و چې څو کاله وړاندې طالبانو لخوا نسکور شو او اسلامي امارت رامنځته شو. په جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې کوشیري ووایو او اولنی بستونه، دویم او دریم، که څه هم په افغانستان کې د دندو د ویش لپاره کوم سهمیه سیستم ظاهرا موجود نه و، خو ولې بیا هم دندو ویش په افغانستان کې د زیاتو پیچلو او د یو له مفسدترینو کارونو څخه شمیرل کېږي. او بیا هم د جمهوریت په وروستیو کلونو کې لومړني، دوهم او دریم بستونه دا تر ډیره پورې د واسطه ورته وایو، که رشوت ورته وایو، که د یو چا لخوا انتخاب ورته وایو، په دې ذریعه باندې ویشل کېدل. څلورم او له هغې څخه وروسته بستونه د اصلاحات اداري په نوم اداره موجوده وه چې دې لخوا خلکو باندې ویشل کېدل، چې دا یو نسبي اصلاحي سیستم و او مطلق اصلاح خو د افغانستان په خاوره کې ډیره زیاته مشکله ده، خو بیا هم ښه ورته ویلی شو. یو نسبي اصلاحي سیستم و. د دریم څخه وروسته بستونه خلکو کولی شول د استعداد پر بنیاد یې ترلاسه کړي، تر ډیره پورې 100% دلته هم ټافه نه لګو. خو اوس وخت کله چې د طالبانو حکومت رامنځته شو، اسلامي امارت راغی، په دې کې که مخلصانه ووایو اصلاحات اداري سیستم ته کلوپ واچول شو، هغه پکې له منځه یوړل شو او A to Z بستونه له اول څخه نیولې ان تر اتم پورې ما سوا د کوم کونج څخه ټول په یو داسې غیر منطقي شکل باندې وویشل شول چې هیڅ د انسان فکر په هغه ځای کې کار نه کوي. مثلا په هر د دې فضای چې یو انسان استعداد ته یا یو بس لپاره امتحان واخیستل شي، تر ډیره پورې واسطه او ځینې نورو فکټورونو ته ترجیح ورکړه شوه چې پټاوي سیستم ورته وایي، نه پوهېږم که څه شی ورته وایي. نو دا تر ډیره پورې یو ظالمانه سیستم ده. دندې د انسانانو ترمنځ ویش، د دندو ویش یا په یو هیواد کې د وګړو ترمنځ د دندو ویش د یو قوي انصاف او عدالت ته اړتیا لري. دندې باید هغه چاته ورکړل شي چې استعداد یې لري. دندې باید هغه چاته ورکړل شي چې هغه مسؤلیت کې ورته مخلص وي او ترڅنګ استعداد
هم ولري. د دندو لپاره باید یو سیستم موجود وي. دا د احمد یا محمود په خوښه د دندو ویش دا هیڅکله ګټور نشي تمامېدلی. د شریعت په لحاظ باندې هم داسې ده چې دنده باید د صلاحیت او د مسؤلیت او د استعداد پر بنیاد باندې وویشل شي. د دې غټ نقصان دا دی، یو خو فساد ته لاره برابروي، رشوت وغیره نور مختلفو اداري فساداتو ته لاره برابروي. بل له ځوانانو څخه د استعداد حس اخلي. کله چې یو ځوان په دې یقیني نه وي چې زه درس وایم، کوشش وکم یو په ځان کې ظرفیت پیدا کړم، استعداد پیدا کړم، خو په دې یقیني نه ده چې زه دنده پیدا کوی شم که نه، چې زه خپل ځای په ټولنه کې پیدا کوی شم که نه. دا هېڅکله هغسې کوشش نه شي کوی چې څنګه باید د کړی وی. نو د دندو دغسې غیر منظم ویش دا د یو هیواد په نفوس کې په خاص ډول په ځوان نفوس کې له هغوی څخه استعداد اخلي، له هغوی څخه هیله اخلي، له هغوی څخه امید اخلي. نو هغه د درس ویلو د زده کړو چې کوم بهیر د هغه له خنډ سره مخامخ کوي. موږ عملاً ولیدل په کانکور کې به پخوا تر 2 لکو 2.5 لکو پورې زده کوونکو امتحان ورکوو. 1.5 لک خو حتما د صرف د کامیابۍ درجه وه. سږکال یوازې 93,000 زده کوونکو په دغه امتحان کې ګډون کړی چې دا خپله د ځوانانو د ناهیلۍ او د عدم استعداد او همدارنګه د که هر څه نوم ورته موږ ورکو د هیواد لپاره یو ښه خبر نه ده. نو د دندو د ویش لپاره باید صحیح منظم سیستم رامنځته شي چې هم شرعاً او هم قانونا برابر وي. ځکه دندې په داسې طریقه باندې ویشل چې یو چا کې استعداد موجود نه وي یا په غیر منظم شکل باندې هم د شریعت له نګاه نه ناروا ده. پیغمبر علیه السلام وایي که چا دنده د خپلولۍ په اساس ورکړو نو بېشکه چې زما له امت سره خیانت وکړه او هم عقلا او هم قانونا د یو هیواد لپاره دا کوم ښه خبر نه ده. دندې باید د استعداد، صلاحیت او مسؤلیت په اساس د یو ځانګړي سیستم له مخې وویشل شي. په دې کې د چا خوښې ته کتل او څوک په خپله خوښه سلیکټ کول، انتخابول، دا د هیواد او راتلونکي سره خیانت ده.